سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، که تاسو چیرته درملتون یا بل مغازه کې کار کوئ او غواړئ هغه توکي یا درمل معلوم کړئ چې کوم ایکسپایر شوي یا هم ایکسپایر ته لږ ورځې پاتې دي او دا ډول رنګونه هم ورته ورکړي چې کوم ایکسپایر دي او چې کومې لږ ورځې ورته پاتې دي هغه ته ژیړ رنګ ورکړي او کوم چې ډیر وخت ورته پاتې سره کار ونه لري. نو دا اسانه فرمول دی. راځئ چې دا زده کړو. راځم یو بل شیټ ته تر څو دا تر سر نه کار کړو. راځم اول دلته به د مساوي علامات بیا اف او قوس شروع بیا ورسم انسرټ فنکشن دا باندې کلیک کوم. خوبي د دې دا ده چې کومه کاما یا قوس د تاسو نه پاتې کیږي هغه دا په دې کې هغه مشکل نه پیدا کوي. نو لومړی فورمول کې زه څه لیکم؟ دلته لاجیک ټیسټ یعنی کوم شرط ورته کیدم او بیا څه جواب ورته ولیکي. که چیرته غلط وي هغه بیا څه څه معنا یعنی څه ورته ولیکي. نو لومړی دا ده چې زه ورته لیکم چې سی درې خانه یعنی دغه خانه کې چې دا کوم د ایکسپایر ډیټ دی او دلته دا تاریخونه شروع کیږي نو دا په نظر کې ونیسه. که چیرته دا کوچنه کوي یا تیره وي د نن ورځې نیټې څخه ډې فورمول به ورته ولیکم دا نن ورځې نیټه ښایي. نو که چیرته دا د نن ورځې تاریخ د دې سره سمون خوري یعنی د ایکسپایر تاریخ سره یا هم دا ترېنه تیر وي لوی وي نو دا به څنګه کې دلته به موږ ورته ولیکو چې په ډبل کوټیشن کې به ورته ولیکو دلته ولیکه چې ایکسپایر صحیح شو. او که چیرته ورځې پاتې وي نو موږ ته هغه ورځې وښیه او ورسره ولیکه چې ډیز ریمینینګ. نو دا به څنګه کوو؟ بیا به ورته لیکم C3 صحیح شو ماینس 2 days today او شروع اوس پسته بیا به دا علامت ورته وهم. دا علامت څه کوي چې دوه متنونه سره یو ځای کوي او بیا به ورته ولیکم ډبل کوټیشن فاصله days remaining صحیح شو. کومې ورځې چې پاتې دي یعنی د دې ایکسپایر نه چې نن نیټه زمان چې کومه ورځې دي هغه ورځې موږ ته وښیه او درسره ولیکه چې دونه ورځې پاتې دي صحیح شو. دا دې وګوره یو شپېته ورځې دا ایکسپایر دی دلته 10 ورځې پاتې دي دا هم ایکسپایر ته 11 یا 40. تاسو وګورئ که زه دا کم شپږم تاریخي کم یا هم اووم دا وګورئ دا کار کوي. او که چیرته مثلا دا پنځم کم ایکسپایر صحیح شو. نو اوس که دلته رنګونه ورکول غواړو چې کم ایکسپایر وي سور شي کم ته چې لږ ورځې پاتې هغه زیړ شي نو د دې دپاره به زه څه کوم؟ نو فرض مثال ته به زه په نظر کې ساتم چې کم از کم 40 ورځې په نظر کې ساتو چې 40 ورځو نه مخکې موږ ته دا معلوم شي تر څو په وخت باندې اقدام وکړو. راځم دا خانې به زه لومړی انتخاب کړم بیا ورشم کنډیشنل فارمیټینګ ته. کنډیشنل فارمیټینګ په هوم ټاب کې دی صحیح دی. بیا ورشم دلته نیو رول کې دلته به څه کوئ؟ یوز ا فارمولا ټو ډیټرمین ویچ سیلز ټو فارمټ دا به کلیک کوئ او بیا به دلته کلیک وکړئ. په دې کې به یو فارمولا ولیکئ. دا فارمولا به څه کوي هغه معلوموي او بیا به اقدام کوي یا ته به سور رنګ کوي. لومړی به باید موږ په ګوته کړو ورته چې باید هغه فارمولې چې ایکسپایر وي هغه به سور کوي. نو موږ څنګه کوو؟ مساوي C3 خانه دا باید څنګه وي؟ کوچنه کوي او برابر وي د نن نیټې څخه صحیح شو. یعنی دا د تاریخ انقضا کوچنه وي یعنی تیره وي او یا هم د نن ورځې څخه سمون خوري برابر وي نو دې ته سور رنګ ورکړه. فارمټ ته به لاړ شي ورته فیل سور رنګ او فونټ ته یې هم بولډ او رنګ یې هم سپین کړه ٹھیک دی. دا اسانه دی. اوکې وګورئ دا یې موږ ته په ګوته کړو چې دی ته ایکسپایر دی. اوس ژیړ رنګ دپاره بیا راځم دلته کنډیشنل فارمیټ او راځم دلته مانیج رولز. نو دا یوه فارموله موږ دمخه وکاروله بیا به راشم نیو رول یو بل به هم اضافه کړو بیا یوز ا فارمولا ټو ډیټرمین ویچ سیلز ټو فارمټ بیا به دلته راشو اینډ فارموله به ورته وکاروم. یعنې دوه شرطه موږ یږدو. لومړی دا چې دا ایکسپایر نه وي او دویم دا چې د 40 ورځو نه کمې ورځې ورته پاتې وي. نو اینډ فارمول دوه یا درې یا د دوه څخه زیات شرطونه درته معلومولی شي. نو راځم C3 دا باید څنګه وي؟ لوی وي تر څو ایکسپایر نه وي که نه ایکسپایر دپاره خو موږ شرط کېښود. ټوډې نیټه بل شرط ایښودو لپاره به زه کامه کېږدم معنا بعد فاصله ورکوم بیا C3 ماینس ټوډې
قوس شروع قوس بسته، یعنی د دې دواړو منځ کې چې کومه فاصله ده ورځې دي هغه باید تر 9 پورې، یعنی د 9 څخه کوچنکې یا هم 9 برابر وي. چې شو قوس بیرته بسته کوم. اوس به نو دې ته رنګ هم انتخاب کو، فارمات، فیل، زیړ رنګ، فونټ ته ځم، دلته بولډ انتخابوم او رنګ هم د یو ډارک غوندکې رنګ چې ګورئ اوکې اپلای یا اوکې ډایرکټ. دلته دا زیړ علامه یې ولې ورنکړه، لازم ته وګورم چې کوم اشتباه ترسره شوې. وګورو او باندې ډبل کلیک کوم نو دلته ما دا دو کوټیشنو منځ کې دا راغلی، نه پوهېږم چې دا څنګه وشول. نو اوس به اوکې وګوره دا دی اوس راغی. اوس دا هم که زه چېرته ورځې کمې کم فرض مثال اووم میاشت شي نو ګوره 10 ورځې، دلته یې نورې هم کم مثلا 20 15 ورځې. نو په دې ترتیب سره دا اوس موږ ته ښایي چې کم ته لږ وخت پاتې دی او کم هم ایکسپایر دی. نو دا به د نن ورځې ویډیو مې چې تاسو خوښه شوي وي دا هم زده کړي وي. هیله لرم چې زما چینل سبسکرایب کړئ، زنګوله بټن هم ووهئ تر څو آینده کې نورې ویډیوګانې د ډیټابیس جوړولو په تړاو درته راشي او ستاسو کمپیوټري مهارتونه لوړ شي. مننه. او دا کولی شي دغه فایل هم زما د ټلګرام څخه ډاونلوډ کړئ، لینک یې زما د کمنټونو برخو کې شته دی.